د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای خلق له سقاویانو بیریږي، کونډه له خپلو لمسیانو بیریږي. د یوه سړي نوم حبیب الله و، خو خلکو به سقاو یا د سقاو زوی باله. د یوه لویه ډله جوړه کړه او د افغانستان د هغه وخت پاچا غازي امان الله خان ته پورته سو. تر څو جګړو وروسته یې پاچهي ونیوله. خلکو د ده پاچهي نه منله، خو حکومت غوښتل چې په زور خلک د ځان تابع کړي. په دې ډول د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د خلکو او حکومت ترمنځ جنګونه پیل سول. خلکو حکومت او د حکومت ملګرو ته سقاویان ویل. د سقاویانو یو لوی لښکر له کابل څخه مخ پر کندهار روان سو. په غزني او زابل کې خلک سخت جنګونه ورسره وکړل، خو د سقاویانو لښکر لوی و او تر کندهار پورې راورسېد. په کندهار کې د معروف ولسوالۍ د هوتکو په سیمه کې سخت جنګ ونښت. په دې وخت کې اوازه سوه چې سقاویان چې هره سیمه ونیسي نو خلک وژني او کورونه یې لوټوي. د چور او لوټمارۍ اوازې هرې خواته خپرې سوې. خلک سخت وارخطا سول. چا لیرې سیمو ته کډې بار کړې او چا بیا خپل قیمتي شیان تر خاورو لاندې پټ کړل. په دې وخت کې د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ د سپینې ګارې په کلي کې یوه بېوزله کونډه اوسېده چې یوازې یو منګی د غوا غوړي درلوده. کله چې د چور او چپاول اوازه واورېده نو د غوړو منګی یې په تخرک کې ونیو او له کلي څخه ووته. په دې وخت کې د کونډې کوچني لمسۍ چې خپله انا ولیده نو پټ ورپسې سو. کونډې د غوړو منګی د یوې غونډۍ په لمن کې تر خاورو لاندې پټ کړ او دا بیرته کور ته راغله. یو ساعت وروسته د کونډې لمسی وږی سو. انا ته یې وویل چې زه وږی یم، ما ته ډوډۍ راغواړه که. کونډې ورته وویل چې غوړي په کور کې نسته. د کونډې لمسۍ هم سمدلاسه له سترخان څخه یوه وچه ډوډۍ راواخیسته او له کور څخه ووت. کونډه هم سمدلاسه پسې راووته او د هغه په څار روانه سوه. د کونډې لمسی سیده د هغې غونډۍ لمنې ته ورغی چې انا یې د غوړو منګی پکښې ښخ کړی و. منګی یې له خاورو راوکېښ، سر یې ور خلاص کړ او ډوډۍ یې په غوړه کړه. په دې وخت کې کونډه هم راورسېده. منګی یې راواخیست او د کور پر خوا روانه سوه. کور ته لا نه ورسېدلې چې خور یې په مخه ورغله. خور یې پوښتنه ځنې وکړه چې دا د غوړو منګی چیرې وړې؟ کونډې ورته وویل چې دا منګی مې یو ځای پټ کړی و، خو اوس مې بیرته راویکښ او کور ته یې وړم. خور یې ورته وویل چې خلک خپل شیان له کورو څخه لیرې یو ځای پټوي او ته یې بیرته کور ته وړې؟ کونډې په ډېرې ناامیدۍ او ناهیلۍ ورته وویل هی هی خورې، څه وکم؟ خلک له سقاویانو بیریږي او کونډه له خپلو لمسیانو بیریږي. یادونه: دا متل د کندهار په معروف او ارغسان ولسوالیو کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک د پردیو پر ځای له خپلو خلکو ډیره ګیله او اندېښنه لري نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه ښاغلي معلم عبدالاحد سرتیف د 1388 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 25مه نیټه په ایمیل کې رالیږلې ده. څه ښه یې ویلي دي، خلک له سقاویانو بیریږي، کونډه له خپلو لمسیانو بیریږي.